یو عادت دی، یو کار دی، اکثره مونږ کیدای شي ته، کیدای شي زه، ټول پکې مبتلا یو. هغه دا دی، د قرآن کریم یو آیت مې لوسته، همدغې ته مې پام شو او تاسو سره هم شریک کړمه. کیدای شي دا عادت تاسې کې ما کې هم کیدای شي، او الله پاک دې موږ او تاسې ټولو ته دغه عادت نه ده بچ کېدو یا دغه د عادت د بدلولو توفیق راکړي. قرآن کریم آیتونه مې لوستل، دغه موضوع ته مې پام شو، ما ویل د دې لپاره چې دغه څه کې موږ او تاسې غیر ارادي ښکېل نه یو، ولې در سره شریکه نه کړم. الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا د سورة بقره 280 آیت دی. الله پاک پکې فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. و ای مؤمنانو، کوم مالونه چې تاسې ګټلي، پاک مالونه، حلال مالونه چې تاسې ګټلي، او هغه چې موږ له ځمکې تاسې ته درکړي، له ځمکې مو تاسې ته راایستي، فصلونه دي، غنم دي، نور فصلونه دي، وریجې دي، هر څه چې فصلونه تاسې کرئ او بیرته د هغې نه حاصلات ترلاسه کوئ، وایي دغه چې موږ تاسو ته درکړي دي، د دې نه تاسو نفقه وکئ. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذیه. تاسې وایي د دې نه هغه غوره برخه ورکړئ خلکو ته، داسې مه کوئ د هغو ډېره غوره برخه د الله پاک په لار کې ولګوئ. نه دا چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره ډېر ناکاره شي ایستلو کوشش وکئ. څه معنا؟ تاسې صدقه ورکوئ، د خپلو فصلونو عشر یا زکات د مالونو ورکوئ، په دې فکر چې هغه خراب شی ورکئ، هغه ضعیفه مال ورکئ. یا کور کې یو شی لرئ، تاسې صدقه وباسئ، هغه شی ورکوئ چې الله پاک اوس وایي په داسې حال کې چې که همغه شی څوک تاسې ته درکړي، نو تاسو به هغه د هغې اخیستو دپاره هېڅکله زړه ښه نه کوئ، مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ. الله پاک څومره جالبه ویلي، وایي چې ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذیه الا ان تغمضوا فیه. وایي داسې مه کوئ چې هغه ناکاره شی، خراب شی تاسې وباسئ، کمزورې برخه د هغه زکات دپاره جدا کړئ، یا د عشر دپاره یا د بل دپاره تاسې جدا کړئ او هغه ورکړئ. که همدغه شی تاسو ته درکړي نور څوک، تاسو یې نه اخلئ. که دغسې حالت کې وایي دغه برخه به نه ورکوئ، غوره برخه به په صدقه او په عشر او په نورو دغو کې ورکوئ. اوس موږ او تاسې اکثره وخت کیدای شي په کلو کې او بانډو کې، ښارونو کې صدقه چې ورکوو هغه کمزورې برخه ورکوو د صدقې، عشر چې ورکوو، زکات ورکوو، که د مالونو یې که د هر شي داسې برخه ورکوو چې که تاسې ته څوک درکړي نه یې قبلوئ، مګر دا چې سترګې پټې کړي د دې لپاره څوک در باندې پوه نه شي اخلئ، بیا یې لکه ایسته وغورځوئ. نه، دغه برخه مه ورکوئ. کله دغسې حالت کې وایي بیا د الله پاک حکم دا دی چې غوره برخه ورکوئ، ځکه دغه صدقې ستاسې مال نه کموي. الله پاک په د دې نه مخکینی آیت کې فرمایي چې الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسې بېوزله کېدو تشویش ته راچوي، ویره ته راچوي چې والا که ته د خپل مال ورکړې نو ته به څه کوې، پخپله به څه کوې، اولاد به دې څه کوي. صدقه اصلا د انسان مال زیاتوي، کموي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې قسم کوي، وایي چې صدقه مال نه کموي. بیا ولې د زړه ته نه لویږي؟ الله خبره، هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره، ستا زړه ته نه لویږي؟ نو صدقې په ورکولو کې همیشه پاکه برخه ورکوئ، حلاله برخه ورکوئ، او هغه برخه ورکوئ چې تاسې غواړئ. که چېرته تاسې په دغه موقف کې یاستئ، تاسې ته څوک دغه شی درکوي، که تاسې ته د قبول وړ هغه ورکوئ خلکو ته، که د قبول وړ نه هغه جدا کړئ، لرې کړئ، دغه صدقه کې مه ورکوئ.